الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله مولانا الكريم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. بزرگان محترم، برادران عزیز، د لوی اختر مبارک ورځ د 1446 هجری قمری کال دی. د لوی اختر مبارک ورځ د په حقیقت کې یو یادګار دی. د سیدنا ابراهیم علیه السلام د کورنۍ یادګار دی. سیدنا ابراهیم علیه السلام د هغه زوی سیدنا اسماعیل علیه السلام، د هغه بیبي هاجر رضی الله عنها، دا یو کوچنی وړوکی خاندان و، خو دا داسې یو خاندان و چې د دې اعمال و الله جل شانه ته ډېر زیات خوښ سول. د دې د اعمالو په نتیجه کې الله جل شانه تر قیامت د دې یادګار پر انسانانو باندې لازم او ضروری کړي. ما و شما هم که در دنیا یک شخص را محبوب داریم، یک عملی یک شخص را محبوب داریم، خوش داریم، پس اونمو شخص را یا عملی اونمو شخص را به طور یادگار هر سال و هر ماه اونمو را یاد میگیریم. مثل که بعضی مردم سالگیره خود را، بعضی مردم وفاتی پدر خود را یا وفاتی یک کلان خود را هر سال یاد میگیره. سالگیره فلان است، سالی یا وقتی وفاتی فلان است. الله جل شانه را اعمال اینمی خاندان خوش آمد. پس الله جل شانه بر انسانیت تا قیامت، بر انسانیت تا قیامت اینمی یادگار را یاد کردن هر سال لازم که باید هر سال مؤمنین تمام دنیا اینمی اعمال را که از اینمی خاندان خرد صادر شده، اینمی اعمال را باید هر سال به طور یادگار بیاره تاکہ یادگار سیدنا ابراہیم علیہ السلام تازہ باشه. د سیدنا ابراہیم علیہ السلام په زندگی کې ډیر نااشنا پندونه، ډیر هدایات دي. زه د سیدنا ابراہیم علیہ السلام د زندگی دو اړخ ستاسو سره شریکوم. دو شی، وقت مختصر دی، کم دی، کوشش کوم چې په دې کم وخت کې ستاسو سره د ابراهیم علیه السلام د زندگی دو شیان شریک کم. اول شی د سیدنا ابراهیم علیه السلام په ژوند کې مهم هغه امتحانات او ابتلاءات و. سیدنا ابراهیم علیه السلام د ابتدا څخه د ولادت د امتحاناتو سره مخ و. از ابتدای ولادت سیدنا ابراهیم علیه السلام با امتحانات و ابتلاءات مواجه روبرو بود.
امتحانات، ابتلاءات. و الله جل شانه یک قانون داره، در دنیا هم ما و شما قانون داریم. یک شاگرد که در صنف خود در امتحان خود کامیاب شوه، استاد اونمو شاگرد را بر کامیابی اونمو شاگرد انعام میته. وقتی که سیدنا ابراهیم علیه السلام در اینمی امتحانات کامیاب شد، رب جل شانه به ابراهیم علیه السلام بطور انعام کدام منصب داد؟ منصب امامت داد. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. الله جل شانه ابراهیم را ابتلا و امتحان کرد. ابراهیم علیه السلام در امتحان کامیاب شد. الله جل شانه ابراهیم علیه السلام را بطور انعام امامت داد. ابراهیم علیه السلام بری تمام دنیا تا قیامت امام است. یهود دعوه داره که ما ابراهیمی هستیم، نصارا دعوه داره که ما ابراهیمی هستیم، مسلمان دعوه داره که ما ابراهیمی هستیم. هر یک دعوی اتباع سیدنا ابراهیم علیه السلام داره. اینمی امتحانات که در حیات و زندگی سیدنا ابراهیم علیه السلام آمد، کدام امتحانات بود؟ اولین امتحان اینمی بود که سیدنا ابراهیم علیه السلام در یک خانواده و خاندان پیدا شد که اونمو خاندان فقط بت فروش نبود بلکه بتراش بود. ابراهیم علیه السلام په داسې یو کورنۍ کې پیدا شو چې هغه کورنۍ و خاندان ټوله بت فروشان و بت تراشان و. د ابراهیم علیه السلام پلار دی بتان جوړول او بتان یې خرڅول. یوازې دا نه چې د بتانو عبادت یې کوي بلکې د بتانو جوړونکي وه، د بتانو خرڅونکي وه. په داسې خاندان کې ابراهیم علیه السلام د توحید جنډه پورته کوي. دا ډېره مهمه مشکله مسله ده. او ابراهیم علیه السلام د خپل قوم سره پر دې باندې بحث کوي. دا ورته وایي چې موږ او تاسې باید د یوه رب عبادت وکړو. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ابراهیم علیه السلام وخپل بابا ته ماښام وایي، کله چې ماښام څو ستوري راوختله، بابا دغه ستوري څه شي دي چې په اسمان کې دي؟ بابا ورته وایي وایي دا ستوري زموږ خدایان دي. ابراهیم علیه السلام وایي صحیح ده. چې کله شپه تیره سوله، سهار څو ستوري ورک سول، ابراهیم علیه السلام پوښتنه کوي بابا هغه خدایان څه سول؟ هغه ورته وایي خدایان خو غروب وکړي. ابراهیم علیه السلام ورته وایي دا څنګه خدایان دي چې غروب کوي؟ خدای او غروب. لا احب الآفلین. هغه شی چې غروب کوي هغه خدای نسی کېدلی، زه دا خدای نسم ځان لپاره جوړولی. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. بیا ابراهیم علیه السلام بله شپه سپوږمۍ ویني. بابا دا څه شی ده؟ مشرک دی، د مشرک څخه خو لار ورکوي. مشرک خو وقتی که انسان مشرک شوه پس اونمو ضال گمراه میشه، راه نمیداره، میگه این نمی خدای ماست.
پس وقتی که اونمو غروب میشه ابراهیم علیه السلام پرسان میکنه چی شد اونمو خدا؟ و جواب میده غروب شد. چطور خداست که غروب شد؟ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. سوم روز وقتی که آفتاب آمد در روز پرسان کرد بابا اینمی چی است؟ بابا جواب داد اینمی خدای کلان است. خوب وقتی که شب شد بابا خدا چو شد؟ خدا غروب کرد. چطور خدا است که غروب میکنه؟ پس ابراهیم علیه السلام در اونمو خاندان گمراه، در میان خاندان مشرک، در میان خاندان بتپروش، در میان خاندان بتراش اعلان توحید میکنه. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. زه د یو رب بنده یم، بس زه د بل چا عبادت نه کوم. ما و تا چې اوس قربانی ذبح کوو، ما و شما که القربانی را ذبح میکنیم، پیش از ذبح قربانی اینمی دعا هم مسنون است. وقتی که ما و شما قربانی را ذبح میکنیم باید اینمی دعا را بخوانیم. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اینمی دعای سیدنا ابراهیم است. یک دعای سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم است. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. دعا بوایا بسم الله الله اکبر، بیا به ذبح کوي. ابراهیم علیه السلام د داسې خاندان په منځ کې پیدا سو چې هغه ټول د بوتانو عبادت کوي. دا ځمکه ورته اور سول اور. پلار ورته څه وایي؟ پلار و ابراهیم علیه السلام ته وایي لارجمنک واهجرنی ملیا. ابراهیمه د دې کوره ووځه، کنې سنګساره ودي په کاڼو دې مړ کوو په کاڼو. لارجمنک موږ به تا په کاڼو باندې رجم کو. زموږ د کوره ووځه. واهجرنی ملیا، ولاړ شه زموږ د کور نه لرې ولاړ شه، ځه. دا اوله قرباني ده. ابراهیم علیه السلام د کوره وځي، کور پرېږدي. ابراهیم علیه السلام د کوره وځي، کور پرېږدي او څه وایي؟ انی ذاهب الی ربی سیهدین. زه د خپل رب و طرف ته هجرت کوم. ما به طرفی رب خود هجرت میکنیم، وطن و منطقه خود را میمانیم، هجرت میکنیم. اینمی اولین قربانی است. دوهم سیدنا ابراهیم علیه السلام په خپل وطن کې د خپل حکومت او وطن کې چې د کفر وطن دی د هغو خلاف د توحید آواز پورته کوي. ټول وطن کفر دی. ابراهیم علیه السلام بیا د هغو خلاف په بل امتحان کې لویږي. ټول وطن کفر دی. بوتان بوتان بوتان. د هغو د اختر ورځ ده، هغه ټول ځي اختر ته میلې ته. ابراهیم علیه السلام د دې ټول بوتان ماتوي. فراغ الى آلهتهم فقال الا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين. اول ابراهیم علیه السلام راغی، د دې بوتان پراته دي و بوتانو ته خوراکونه ایښي دي. ابراهیم علیه السلام بوتانو ته وایي خوراک ولې نه کوي؟ بت خبر نه کوي. ابراهیم علیه السلام از اونها سوال میکنه چرا گپ نمیزنی؟ اینمی مردم خو عبادت شما میکنه، شما را به طور خدا تسلیم کرده، ال شما گپ چرا نمیزنی؟ وقتی که اونها گپ نمیزنه ابراهیم علیه السلام بر اونها وار میکنه. فاقبلوا الیه یزفون.
هر یو چې پر دې سر باندې وي هغه راچپه کېږي. ټوله یې دړې وړې کړل، ټوټه ټوټه یې کړل، ختم یې کړل. ټوله چې ختم کړل تر هغه وروسته هغه کله چې راغلله من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، اینمی کار کی کرده همراه خدای ما؟ هر کس که اینمی کار کرد او نمو ظالم است، او نمو دهشتگرد است، او نمو انتها پسند است. او را نمیمانیم. کی کرد اینمی کار؟ چا کردی دی دا کار؟ پشتنه 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 معلومات استخبارات و معلومات وکړل. آخر معلومات ترلاسه سول. خلق معلومات راوړي ول په دې وطن کې یو ځوان دی یقال له ابراهیم. یو کس دی، یوازې تنها. زموږ او ستاسې خدایان په بدو نومانو یادوي، ابراهیم یې نوم دی، شاید دا کار هغه کړي. نمرود اعلان کوي چې ورسې راوړي. بیا تاسو واقعه اورېدلې ده، زه نور تفصیل نه کوم، وخت ختم دی. آخر د ابراهیم علیه السلام په خلاف باندې فیصله کیږي. قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین. د ابراهیم علیه السلام لپاره سزا ابراهیم وسوځي په اور باندې. ابراهیم علیه السلام به اینمی امتحان هم تیار شد. ایتور نگفت که نی ما توبه‌گار هستیم، ما به اینمی کار آینده اینمی کار نمی کنیم. نی، ابراهیم علیه السلام برای اینمی امتحان تیار شد، خود را پیش کرد به قربانی. وطن خود را هم قربان کرد، القربانی نفس آمد، نفس خود را هم قربان کرد. در امتحان کامیاب شد. دو امتحان شد. سوم امتحان ابراهیم علیه السلام ته الله پاک خاندان ورکی. ابراهیم علیه السلام اولاد نه درلودي، اولاد نه وو. ابراهیم علیه السلام سپین ږیری دی. یو روایت دا دی چې د 99 کالو دی، 99 سال داره، 99 سال عمر داره. یک روایت است که 120 سال عمر ابراهیم علیه السلام بود. ابراهیم علیه السلام دعا کرد رب هب لی من الصالحین، یا الله اولاد نداریم، یک خوب بچه بیتی بما. الله جل شانه ابراهیم علیه السلام ته اولاد ورکړي. بیبی سوله، بیبی هاجر رضی الله عنها زوی سو. الله جل شانه حکم کوي وای د دې خپلو بچانو بچی سه او د دې ښځې څخه جدا سه. دا بچی او دا بیبی دواړه واخله، ولاړ سال ته زما د کور سره یې پرېږده، زما کور آباد که. و ما و شما اگر یک خواست بیایی که بیایی اولاد خود را بیاری به مدرسه، اولاد خود را حافظ قرآن جور کنی، عالم قرآن جور کنی، ما و شما بسیار به مشکل حاضر میشیم. به ابراهیم علیه السلام امر شد که اینمی بچه خود و زن خود را در میان اینمی وادی، در میان اینمی کوه ها اونجا بمانی. برو. هیچ انسان نیست، هیچ حیوان، هیچ چیز نیست. ابراهیم علیه السلام حاضر شد. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة. ابراهیم علیه السلام خپل اولاد راوستی په داسې یو وطن کې چې هیڅ نسته، هیڅ نسته. په هغه وطن کې ابراهیم علیه السلام خپل اولاد پرېږدي. ابراهیم علیه السلام روان شو، اولاد یې پرېښوي. بیبي هاجر ورته وایي ته چې موږ په دې ځای کې پرېږدې ته راسه ځې، ولې مو پرېږدې؟ ابراهیم علیه السلام جواب نه ورکوي. بیبي هاجر رضی الله عنها ورته وایي د الله جل شانه امر دی
بی بی ابراهیم علیه السلام ورته سر شوری نعم د الله جل شانه حکم دی چې اولاد و بچان دلته پرېږده بی بی هاجر رضی الله عنها وایي اذا لا یضیعنا بیا نو الله جل شانه موږ نه ضایع کوي وقتی که ما اینجا به حکم الله تعالی آمدیم پس الله تعالی ما را ضایع نمیکنه. یک امتحان کلان بود، یک امتحان سخت بود که یک زن را، یک بچه شیرخوار را در اینمی منطقه که اونجا نه انسان است، نه یک زراعت است، نه آب است، هیچ چیز نیست، فقط برای تعمیل حکم الله تعالی اینمی یک امتحان کلان بود. ابراهیم علیه السلام به اینمی امتحان هم حاضر شد و در اینمی امتحان ابراهیم علیه السلام کامیاب شد. امتحانات، سلسله امتحانات، امتحان امتحان امتحان، ابتلاعات. در محبت هر کی او دعوا کند، در محبت هر کی او دعوا کند، 100,000 امتحان بروی شود. گر بود صادق بماند در وفا، گر بود کاذب گریزد از جفا. د محبت دعوه چې څوک کوي الله جل شانه به هغه باندې 100,000 امتحانه کوي، 100,000 امتحان، 1,00,000 امتحانه. بیا که په امتحان کې صادق و وفا به کوي، که په امتحان کې کاذب و دروغجن و بیا به جفا کوي. تر دې وروسته الله جل شانه بل امتحان راوستی. دغه بچی سیدنا اسماعیل علیه السلام چې د 99 کالو په عمر کې ابراهیم علیه السلام په دعا وغوښتي، الله جل شانه ابراهیم علیه السلام ته بچی ورکړي. دا بچی وسکه راغټ سو، راځوان سو. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. بچی راځوان سو، د کار سو. الله جل شانه ابراهیم علیه السلام ته امر کړي دا بچی ویسه قربان یې کړ، دا بچی قربان او په خپل لاس یې قربان کړ. ډېره درنه مسله ده، ډېره درنه مسله ده. 10,000 15,000 20,000 افغانیو باندې یو دانه پسه واخله او دا پیسې پر ورکوه، دا اسانه مسله ده. خپل هغه اولاد چې انسان د هغه اولاد د انسان د بدن څخه جوړ وي، دا تصور انسان وکړي چې دا اولاد دی پریستلی، لاس او پښې دی ورته تړلی او دا اولاد په چاړه باندې، دا ډېره مشکله مسله ده. الله جل شانه حکم وکړي سیدنا ابراهیم علیه السلام تیار شو و خپل بچی ته وایي څه وکم؟ بچی سیدنا اسماعیل علیه السلام ورته وایي یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بابا چې تا ته کوم حکم سوی دی به شما کې کدام حکم شده و نمو حکم الله تعالی را تعمیل کنی، ما ان شاء الله صابر هستیم، صبر میکنیم. اینمی سلسله امتحانات سیدنا ابراهیم علیه السلام بود. تمام حیات و زندگی ابراهیم علیه السلام در ابتلاعات و امتحانات تیر شد. در نتیجه ابتلاعات وقتی که ابراهیم علیه السلام در امتحانات و ابتلاعات کامیاب شد، الله جل شانه در نتیجه در اینمی کامیابی به ابراهیم علیه السلام امامت داد. قال انی جاعلک للناس اماما. بس اینمی نتیجه است. و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. ما ابراهیم را امتحان کردیم، ابراهیم در امتحان کامیاب شد، ما در نتیجه به ابراهیم علیه السلام چی دادیم؟ اول پوزیشن گرفت، اول نمره آمد.
ما به ابراهیم علیه السلام امامت انسانیت تا قیامت دادیم. قال انی جاعلک للناس اماما. در تمام دنیا تمام انسانیت یک نبی از ابراهیم علیه السلام که برای نبی تمام انسانیت متفق است، تمام دعویدار است. حتی مشرکین دعوه داره که ما هم بر مذهب ابراهیم علیه السلام است. مشرکین میگوید که ابراهیم علیه السلام نبی ماست، رهبر ماست. یهود میگوید رهبر ماست، نصارا میگوید رهبر ماست، مسلمان میگوید رهبر ماست. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هر یک دعوه داره. در اینمی روز که ما و شما اینمی روز عید ما و شما داریم، یادگار ابراهیم علیه السلام. در اینمی روز به ما و شما یک درس اینمی است. در اینمی روز چی؟ اگر میخواهی که برای انسانیت امام جور شوی، اگر میخواهی که برای محله خود، برای منطقه خود، برای ملک خود، برای تمام دنیا امام جور شوی، برای امامت ضروری است که برای امتحانات تیار شوی. که امام جوړېدل غواړي د امامت لپاره ابتلاءات او امتحاناتو ته به تیارېږي. وس مسلمان په ټوله دنیا کې مسلمان مغلوبه ولیدي. مسلمان ځکه مغلوبه دی چې مسلمان ابتلاءات او امتحاناتو ته ځان نه تیاری. مسلمان عیش پرست دی، مسلمان راحت پرست دی، مسلمان هیڅ نه دی کړی. مسلمان چی کرده؟ چی جور کرده؟ در اینمی 200 و 300 و 400 و 500 سال ما و شما کدام دست آورد داریم در ساینس، در تکنولوژی، در چی ما و شما دست آورد داریم؟ چی کردیم؟ مسلمان هیچ نکرده. مسلمان اینمی 4 و 5 و 6 قرن تمام را به خواب و به خورک تیر کرد. کافر ترقی کرد، کافر جفاکشی کرد. اینمی ملکهای کفری که از که ترقی کرده، این ترقی را به قرمه و به سلاته و به برنج نکرده، اونها جفاکشی کرده، خود را به یک منزل رسانید و مسلمان عیش پرستی کرد. زما و ستا مسلمانانو چې کم حاکمان و په ټوله دنیا کې تاسې وګورئ، تر ټولو زیات معادن، تیل، ذخایر دا هر څه د مسلمان په وطنو کې دي، خو د مسلمانانو لاسونه تړلي دي. یو اسرائیل د شاوخوا په منځ کې، د عربو په منځ کې یو اسرائیل پروت دی. دغه اسرائیل ټول مسلمانان وهي 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 اسرائیل د اختر په ورځ باندې هم بمبار پر کوي، شهیدانه یې. په ټوله دنیا مسلمانانو کې دومره څوک نسته چې و دغه اسرائیل ته یو کاڼی ور وغورځوي. کاڼي غورځولی شي؟ څوک جواب راکوي؟ څوک کاڼي ور غورځولی شي؟ جواب نه راکوي. څوک کاڼي ور غورځولی شي؟ ولې؟ نر نسته چې کاڼي ور وغورځوي. که چا کاڼي ور وغورځوي، سبا به بیا اسرائیل د هغه وطن اوارهي د خاورو سره. ولې؟ ځکه دې خلکو کوشش وکړي، ځان امتحانو ته پیش کړي، ترقي یې وکړله. مسلمان دا سونه کلونه دا په خوب باندې تیر کړله، په خوراک یې تیر کړله، په عیش یې تیر کړله، په شهواتو یې تیر کړله. او اوس دعوه د امامت لري. امامت نسته، مغلوبه به وي مسلمان. تر څو چې مسلمان د قرآن کریم په دغه آیت باندې عمل نه کړي، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. 1400 کاله مخکې الله جل شانه راته وایي قوت تیار کړي، قوت د ویشتلو شان تیار کړي. د لرې څه دشمن وویلی، دشمن دومره طاقت تیار کا چې ستا دشمن په کور کې وي، دلته ته دلته یې هغه ستا څخه وویریږي. ما نه دي تیار کړي، ما هیڅ چیز تیار نه کردیم.
52 ملک است از مسلمان، ولی در نمی تمام مملکتها فقط از این نمی که اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد. غیر از این ما چی داریم؟ اسرائیل مرد آباد. دیگر چیز داریم؟ نداریم. چرا؟ اینمی روز به ما و شما اینمی درس میتا. اگر شما مثل ابراهیم علیه السلام بری تمام انسانیت امامت میخواهی، بری تمام عالم خود را امام جور میکنی، بری امامت ضروری است که شما باید بری امتحانات پیش شوی بری امتحانات قربانی بدی. که قربانی ورکړله ځان د امتحاناتو ته پیش کی، بیا به کامیاب یې. که قربانی نکړه ور بیا به ناکام یې. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته توفیق نصیب کی. الله پاک دې یو ځل بیا مسلمانانو ته هغه فکر د امامت ورکړي. او فکر د امامت ما ول چې دا په پیسو نه پیدا کیږي. زموږ د مسلمانانو فکر دا دی چې موږ به پیسې ډېرې کو، پیسې ډېرې که، اقتصاد قوي که، بیا به ته د دنیا نه. اقتصاد په ټوله دنیا کې تر ټولو قوي اقتصاد د عربو دی، او په ټوله دنیا کې تر ټولو لوی غلامان عرب دي. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. په اقتصاد نه کیږي، په اسباب برابر که الله جل شانه د ځان سره ملګری که بیا کیږي، که دا نه کیږي. دواړه به برابره، دواړه هم اسباب هم خالق د اسبابو، دواړه. ته په لاس کې تسبیح ونیسه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اسلحه مه پیدا کوه بیا تو وایې زه دې کامیابه سم، نسې کامیابه کېدلی. ته به اسلحه جوړې، ته به ایټم بم جوړې، ته به د دشمن په مقابله کې دومره اسلحه جوړې چې دشمن په خپل کور کې ستا څخه په خوف باندې. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته توفیق نصیب کړي چې موږ او تاسو یو ځل بیا د ابراهیم علیه السلام غوندې د کفر په منځ کې د توحید او د الله جل شانه د وحدانیت आवाज پورته کو. وخت ختم دی. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق أمير المؤمنين الشيخ هبة الله أطال الله بقاءه وحفظه الله ورعاه. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير والرشد والصلاح يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم كن لهم نصرا ومعينا. اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى أولى أجل أتم أهم أعظم أكبر، والله يعلم ما تصنعون. دعا وکړئ د خپل ځان لپاره، د ټول امت لپاره، د حجاجو لپاره چې الله پاک زموږ او ستاسې د ټول اعمال قبول کړي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ولا تجعلنا سببا لمن ضل وغوى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا كريم الله. زمر د ټولو حاضرینو صغیره و کبیره ګناهونه را معاف کړه یا رب العالمین. زمر د ټولو حاضرینو صغیره و کبیره ګناهونه را معاف کړه یا الله یا رب العالمین. نن ستا له خوا څخه د رحمت ورځ ده، ستا د طرفه څخه د ضیافت او میلمستیا ورځ ده یا رب العالمین. په دې ورځ باندې و مسلمانانو ته روژه نیول ناروا ده. روژه به نه نیسي ځکه ستا میلمانه دي یا رب العالمین. موږ ستا میلمانه یو، ستا په کور کې راجمع سوي یو، ستا عبادت مو وکړي یا رب العالمین. موږ ستا میلمانه یو، ستا څخه دا طلب لرو، دا خواص لرو یا الله، دا عرض لرو، عریضه لرو یا الله. زموږ صغیره او کبیره ګناهونه را معاف کړه یا الله. موږ ګناهګار یو یا الله، موږ سیاکار یو یا الله یا ارحم الراحمین. موږ په ګناهو باندې لړلي یو یا الله. زموږ ټول ګناهونه را معاف کړه یا رب العالمین. زموږ ټول ګناهونه را معاف کړه یا رب العالمین. زموږ قصد و خطا را معاف کړه یا رب العالمین یا کریم الله. زموږ ظاهر او باطن را پاک یا رب العالمین. موږ د ګناهو د اثراتو څخه پاک یا رب العالمین. زموږ د ټول نیک اعمال په خپل دربار کې قبول وګرځوه یا الله. زموږ د ټول نیک اعمال په خپل دربار کې قبول وګرځوه یا رب العالمین. د حاجانو صاحبانو حج قبول وګرځوه. د دې دعاوې په خپل دربار کې قبول وګرځوه. د دې دعاوې د خپل ځانو په حق کې او د ټول امت په حق کې او زموږ په حق کې قبول وګرځوه یا رب العالمین. د امت څومره انسانان چې قرباني کوي، د دې د قرباني یو څاڅکی قبول وګرځوه. د دې د قرباني یو رشته قبول وګرځوه یا رب العالمین. موږ د ابراهیم علیه السلام غوندې قرباني نسو ورکولی یا الله. زموږ څخه دغه حیوانات چې قرباني کوي دا په خپل دربار کې قبول وګرځوه یا الله. لکه څنګه چې ستا لپاره نن خپل مال قربانوو، همداسې ستا د رضا لپاره د خپل خواهشاتو د خپل نفس د قربانولو توفیق هم راته نصیب کړه یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. څومره کسان چې زموږ په دې حاضرینو کې مریضان دي یا کورو کې یا شفاخانو کې مریضان لري یا الله، شفای کامله عاجله ورته نصیب کړه یا الله. څوک چې قرضداران دي د قرض اخلاص کړه یا الله. څوک چې محتاج دي د احتیاج اخلاص کړه یا الله. څوک چې بې روزګاره دي حلال رزق او روزګار ورته نصیب کړه یا الله. څوک چې بې اولاد دي نیک صالح اولاد ورته نصیب کړه یا الله. څوک چې اولاد لري ورته صالح او نیک وګرځوه یا الله. څوک چې اولاد لري ورته صالح او نیک وګرځوه یا رب العالمین. زموږ اولادونه صالحان او نیکان وګرځوه یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. چې د چا مور او پلار وفات سوي دي پر قبرو یې رحمتونه نازل کړه، مغفرت ورته وکړه یا الله. درجات عالیه ورته نصیب کړه یا الله. درجات عالیه ورته نصیب کړه یا الله. قبرونه د جنت باغچې وګرځوه یا الله. چې د چا مور او پلار دواړه یا یو ژوندي دي په عمرو کې برکتونه راوله یا الله. د عافیت او د سلامتیا زندگی ورته نصیب کړه یا کریم الله یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. زموږ مظلوم مسلمانان ورونه په فلسطین کې یا الله د ظالمانو د ظلم خلاص کا
یا الله د دې نصرت وکړه، یا الله د دې حفاظت وکړه، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین د دې د شهیدانو وینې قبول کړه، یا الله یا ارحم الراحمین د دې د شهیدانو وینې قبول کړه، د دې بندیان د کافرانو د بند او د ظلم څخه آزاد کړه، یا الله د دې زخمیانو ته شفای کامله عاجله نصیب کړه، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. یهود هلاک و برباد و رسوا و ذلیل کړه، هر ځای کې چې پر مسلمانانو ظلم کیږي د هغو مسلمانانو دشمنان یهود او نصارا او مشرکین په خپل قهر او عذاب باندې مبتلا کړه. مسلمانان د دې د الله څخه خلاص کړه، مسلمانان د دې د ظلم خلاص کړه، یا رب العالمین. پر افغانستان باندې د خیر او د رحمت او د برکت دروازې خلاص کړه، یا رب العالمین. د رزق دروازې خلاص کړه، د بیروزګاری د مشکل څخه زموږ ملت آزاد کړه، یا رب العالمین. د حلال رزق دروازې په خلاص کړه. کم زموږ ځوانان چې په نورو وطنو کې مسافر دي د رزق په طلب کې، یا الله په عافیت او سلامتی خپل وطنو کورو ته راورسوه، د رزق سره یې راورسوه، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. موږ د هر شر او آفت څخه وساته، د هر مصیبت او مشکل مو وساته، یا رب العالمین. د لا علاج مرضو مو وساته، د ناګهانه آفتو مو وساته، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. زموږ اهل او عیال د ناګهانه آفتو مصیبتو مرضو وساته، یا ارحم الراحمین. موږ ټولو ته د عافیت او د سلامتیا زندګي را نصیب کړه. په دنیا کې مو هم د هر غم وساته، په آخرت کې او قبر کې مو هم د هر غم او آفت وساته، یا رب العالمین. زموږ د هغه مجاهدینو چې زموږ د کورو، زموږ د مسجدو، زموږ د لارو، زموږ د کوڅو، زموږ د سرحداتو حفاظت کوي، خپل اختر نه تیروي، زموږ د اخترو، زموږ د امنیت په فکر کې دي، یا الله د دې د کور او د مال او د اولاد حفاظت وکړه، یا الله د دې د کور او د مال او د اولاد حفاظت وکړه، یا الله د دې په کور او مال او اولاد کې برکتونه راوله، یا الله زموږ د اسلامي نظام حفاظت وکړه، یا الله زموږ اسلامي نظام تقویه کړه، یا الله زموږ اسلامي نظام تقویه کړه. هر څوک چې زموږ اسلامي امارت ته، زموږ اسلامي نظام ته په بد نظر ګوري، بد اراده ورته لري، یا الله ته په خپل غم باندې اخته کړه. زموږ اسلامي نظام د دې د شر څخه محفوظ کړه، یا الله زموږ مشرانو ته توفیق ورکړه چې زموږ د ملت خدمت وکړي، ملت باندې شفقت وکړي، یا رب العالمین. ملت ته توفیق ورکړه چې د خپل نظام تعاون او قومت او ملاتړ شي، یا رب العالمین. نور پر دې وطن باندې د آرام او د راحت او د رحمت اوقات راوله، پر دې خلکو باندې راحت او رحمت وروه، یا رب العالمین. ډېرې قربانۍ وسولې، زموږ د شهیدانو هغه وینې قبولې کړې، یا الله زموږ د شهیدانو قبرونه منور وګرځې، یا الله د دې یتیمان او کونډیانې په خپل یا رب العالمین په خپل رحمتو باندې ونازې، یا رب العالمین. بعض ملګرو یا الله دعا غوښتې دي، د سرطان مریض دی، یا الله شفای کامله عاجله نافعه ورته نصیب کړي. څومره مریضان چې ملګري مریضان لري دعا غوښتې دي، یا رب العالمین. د سرطان مریضان دي، د بل شي مریضان دي، یا رب العالمین. ستا په دربار کې د هر مرض شفا موجوده ده، چې څوک خپل مریض دی یا مریض لري، یا الله ته شفای کامله عاجله ورته نصیب کړي، یا الله ته شفای کامله عاجله ورته نصیب کړي، یا الله ته شفای کامله عاجله ورته نصیب کړي. زموږ د رسنیو ملګرو ته هم دعا وکړئ، زموږ د رسنیو ملګري د ملت په خدمت کې وي، اختر و بې اختر و ورځ او شپه د ملت خدمت کوي، د ملت آواز دی، د ملت آواز، د ملت ضرورت و د ملت غږ په هر وخت کې دی ولاړ وي. یا الله د دې خدمتونه قبول کړي، د دې ستړیاوې قبول کړي، د دې د مال او د اولاد او د کور او د بچانو حفاظت وکړي، ټول ضروريات یې د غیب او د خزانو پوره کړي، یا رب العالمین. چې زموږ څومره قریبان، ملګري، دوستان تیر کال زموږ سره دلته موجود و، دا کال هغه قبرو کې دي، یا الله رحمتونه په نازل کړي، یا الله قبرونه منور کړي، یا الله مغفرت ورته وکړي، یا کریم الله رحمتونه په نازل کړي، درجات یې بلند کړي، یا رب العالمین.
په موږ کې چې څوک آینده کال باندې دلته نوي قبرو کې وي یا رب العالمین رحمتونه په نازل کې قبرونه ورته آسانه کې موږ ټول آینده کال د بیت الله د حج په سعادت باندې سعادتمن کې موږ ټول ته د بیت الله شریف حج را نصیب کې موږ ټول ته عمره را نصیب کې زموږ د ټول متعدد بار ډېر واري د بیت الله شریف زیارت نصیب کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم روزه را نصیب کې یا رب العالمین موږ د ټول خاتمه په ایمان کې د ایمان د زوال موساتي یا الله د ایمان د زوال موساتي یا کریم الله یا رحیم الله د ایمان د زوال موساتي لا اله الا الله محمد رسول الله یا الله دا کلمه ستاسو سره امانت ته یا الله مشته د مرګ په وخت باندې را نصیب کې یا رب العالمین قبر را ته آسان کې حشر را ته آسان کې زکندن را ته آسان کې صراط را ته آسان کې جنت ته مداخل کې د جهنم مو وساتي د قبر د تاریکی مو وساتي یا الله د قیامت د سختی مو وساتي یا الله د پل صراط د تکلیفو مو وساتي یا الله د جهنم د ورود د تکلیفو مو وساتي یا رب العالمین ترا سرازی سي یا الله استار زارا نصیب کې یا الله چې څومره حاضرین موجود دي څومره ملګری نارینه دي که زنانه دي زموږ خوندې ومندې راغلي دي یا الله د ټولو حاجتونه ته د دې په زړه باندې خبرې یې د ټولو حاجتونه د غیبو د خزانو پرکې د چا په زړه کې کم حاجت دی شرعي د ټولو په حاجاتو باندې ته عالم و خبرې یې د ټولو حاجتونه پرکې چا چې زموږ څخه دعاوې غوښتې دي یا الله یا کریم الله یا رحیم الله یا ذا الجلال والاکرام موږ یو ملګری یو مولوي صاحب دی دعا یې غوښتې ده دعا ورته وکړي یا الله چې کم حاجت لري کم ضروريات لري ته ضروريات د غیبو د خزانو پرکې یا رب العالمین ترا سره راضي سي ستا رضا را نصیب کې د چا چې مور پلار وفات سوي دي قبرونه منور کې یا الله رحمتونه په نازل کې مغفرت ورته وکړي یا الله درجات یې بلند کې یا الله موږ په کورو کې محبت راولي موږ په منځو کې اتحاد او اتفاق راولي موږ د زړه سره نفرت او عداوت او بغض او حسد وباسي اولادونه د مور پلار تابع وګرځي زموږ هغه ځوانان او ځوانان شزي چې په کورو کې ناستي به جوړي یا الله هغه ته حلال کورونه نصیب کړي حلال نکاح نصیب کړي هغه مور پلار چې د خپل اولادو لپاره فکرمند دي هغه ته حلال نکاح نصیب کړي هغه جوړي چې به اولاد دي یا الله هغه ته نیک او صالح اولادونه نصیب کړي یا رب ترا سره عزت ستاره زاره نصیب کړي یا الله د نیکو اعمالو توفیق راکړي د ټولو ګناهو سمو وساتي یا کریم الله یا رحیم الله یا ذل جلال والاکرام زموږ د ترافیک والا وړونه چې په ټوله ورځ او شپه کې په ګرمي او یخ کې په اختر او بې اختره په لارو کې ولاړ د مسلمانانو د مشکلات حل کوي لارې خلاصوي یا رب العالمین د دې یو دقیقه یو ستړیا په خپل دربار کې قبول کړي د غیب د خزانو څخه د دې مدد وکړي د دې ټول ضروريات پر کې یا رب العالمین یا ارحم الراحمین زموږ د دستپروشان د غریبان او فقیران یا الله د دې مشکلات حل کړي د دې ضروريات پر کې یا رب العالمین د وطن هر فرد یا الله هر فرد د وطن د په نعمتو باندې ونازه د غمو څخه وساتي د مشکلاتو څخه لري کې د بیماریو څخه شفا ورته نصیب کې یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ته موږ د ټولو څخه راضي سي ستاره سره نصیب کې وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين د ټولو د اختر مبارک ختم شو ابو خانه بده يبقى فاتت زاغدي اختر دي مبارك دا ترافیک ولا وړون ته پټرول دوه اختر دي مبارک دا ترافیک ولا مسلمانان دا څه پټو کوي مولوی صاحب اختر دي مبارک اختر دي مبارک اختر دي مبارک ودا تا مجاهد هكذا مبارك سلام ماسني ودريت سلوت شپږ و نه سلام مولوی صاحب اختر ما مالي په واسطه د مالک سره
خانه بدي اختار مبارك ياخذ بركات مبارك اختار مبارك اختار مبارك ولا ترافيك ولا مجاهدين ولا مجاهدين ترافيك ولا مجاهدين راك كويس بس دا غره کدا په څونه پرسول دا یو 2 3 4 5 نه پرسول یا سې سول بس دا خبر کیسه په بس ستاسو مبارک دا زینا 5 نه پر څونه پر 5 نه پر سوال سي 5 نه پر پرسول پر 5 نه پر ستاسو دی على 5 نه پر ستاسو دا مبارک انت ورا باينه Pinzana per stare sul giusto sta pinzana per dare ادرينا per sta sta pinzana per dare انا وريك اختار مبارك لك سابو باس السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم والله يسمونه اوراد كويس اختار مبارك والله يسعدك من مريض خلوا كل مدخل خونه فريده شبيتنا للريكورد مبارك يسيبك ما بدر كده سعد اخترتي مبارك سعد اخترتي مبارك بيسد على كده يا ابو اخترتي مبارك كم وليس لا جزاك من هذا صدق ليش هذاك بتفرق يعني لا جنتك ده اسم لا خنكي لا ريب شو غزي وازم لا يوم ده اسم لا ويا فقام شو دخلوا بدخلوا لا انت بيصير كويس ولا كيسو بيصير كده وي لا انت تجاوب ها ده خصاش هكذا لسه شريكني نو قلت من السليم والخير نسليش قارسة مثلا قارسة تبارك بيسويش بركة قارسة هل قارسة بيسويش بركة قارسة بنور موازين دي اوه ده أخذ مدرسة خادم اوه ده أخذ مدرسة خادم موريس أبتوسو موريس أول بيسير الكومرا بيسير أورا موريس أبتوسو بيسير الكومرا موريس أول بيسير الكومرا ما شاء الله ما شاء الله موريس أبتوسو موريس أبتوسو ورسيرا وين أشين غاري ما أدري خادمانا شيء روح ولا مرة شيء من خادمانا شيء ini waktu permain. Mana mobil ni boleh coba dari semua negara. Ini mana tadi sih? Orang jauh sana kiri meriza kondam apa kada. Balfak kau dah. عشان مشيت خادمانا شيء رسمي وزنه